بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. اوس راځو د نننۍ درس باندې پیل کوو چې نننی درس مو د اووم صنف څخه دی چې د لوی ګډ مشترک قاسم او کوچنی مشترک مضرب ترمنځ رابطه باندې پوهېدل دي. یعنې که چیرې دوه عدده موږ ولرو، قاسم مشترک ولرو، کولی شو چې کوچکترین مضرب مشترک پیدا کو، او یا که کوچکترین مضرب مشترک و دواړه عدد ولرو، کولی شو قاسم مشترک له دې رابطې څخه پیدا کړو. لکه څنګه چې په مخکې درسو کې موږ وویلې چې کوچکترین مضرب مشترک یا له ټولو کوچنی مشترک مضرب پیدا کول په مختلفو طریقو موږ کولی شو پیدا کړو، او د ده کارونې په هکله مخکې له دې چې په دې درس شروع کړو د یو سوال په کتاب کې راغلی چې له دې نه موږ استفاده کوو او دا حلوو. سوال داسې راغلی چې ښاروالي د سړک پر غاړه په هر 4 مترو کې یوه ونه په هرو 4 مترو کې یوه ونه او د برېښنا ادارې په هرو 22 مترو کې یوه د برېښنا پایه درولې ده. که د سړک په لومړي سر کې د برېښنا پایه د ونې سره څنګ په څنګ واقع شوي وي، که د سړک په لومړي سر کې د برېښنا پایه د ونې سره څنګ په څنګ واقع شوي، د ونې سره څنګ پر څنګ واقع شوي وي، د څو مترو فاصلې څخه وروسته د دویم ځل لپاره بیا ونه د برېښنا د پایې خواته څنګ په څنګ راځي. بیا ونه د برېښنا د پایې خواته څنګ په څنګ راځي، څنګ پر څنګ راځي. په دې سوال کې موږ لرو ښاروالۍ د سړک پر غاړه په هر 4 مترو کې یوه ونه او د برېښنا یا د برق اداره په هر 22 مترو کې یوه د برېښنا پایه درولې ده. که د سړک په لومړي سر کې د برېښنا پایه د ونې سره څنګ په څنګ واقع شوي، د 2 مترو فاصلې څخه وروسته د دویم ځل لپاره بیا ونه د برېښنا د پایې خواته څنګ په څنګ راځي. دلته د سړک په اړخ کې هم ښاروالي ونې ښودلې دي او هم د برېښنا اداره یا د برق اداره پایې د برق نصب کړي. خو په شروع د دغه سړک کې له یوې نقطې نه دغه پایه د برق او ونه اړخ په اړخ راغلي. ښه، د دویم ځل لپاره فرضاً
ونه په 4 متري کې نصبیږي یا کېښودل کېږي، غرسیږي یا او د برېښنا پایه په 22 متري کې. خو لومړی د سړک په شروع کې دواړه یو ونه او یو پایه د برق راغلی. د دویم ځل لپاره به په کومه فاصله کې واقع شي؟ په دویم ځل لپاره په چیرې په 2 متري کې البته دا دواړه پایې د برق او ونه سره اړخ په اړخ واقع شي. دلته ګورو چې د کوچني مشترک مضرب پیدا کوو، یعنی په دې معنا چې شاید ونه چې 4 متري کې ده څو دفعې 4 متره که موږ حساب کړو شاید داسې یو عدد پیدا کړو چې په 4 مترو په 22 مترو باندې دواړه پوره قابل تقسیم شي. همدغه فاصله که موږ پیدا کړو دا کوچنی مشترک مضرب دی او موږ دا کولی شو چې په اساس د کوچني مشترک مضرب باندې دا کوچنی مشترک مضرب پیدا کړو او دغه عدد راځي ځکه چې داسې یو عدد چې په دواړو پوره قابل د تقسیم شي په 24 او په 4 باندې، ځکه چې وخت چې پوره تقسیم شو عین نقطې ته رسیږي، په عین فاصله ورکړي. فرضاً که موږ داسې دا په 2 شکله کار وکړو، کوچنی مشترک مضرب د 4 او 22 موږ د 4 کولی شو چې دا تجزیه کړو 2 او 2 4 یا 4 مساوي کېږي 2 په توان د 22 که تجزیه کړو 2 و 11 عدد اول یعنی 22 مساوي کېږي 2 په توان د 1 ضرب د 11. کوچني مشترک مضرب کې له مساوي قاعدو نه هغه قاعده نیول کېږي چې طاقت لوی نوم یې کوچنی ده ولې غټ طاقت اخلي. دغه دوه له دې دوه سره مساوي دي، خیر له دواړو نه 2 په توان د 2 نیسو. غیر مشترک دلته اول از دلته نه دا هم نیسو، دا کېږي 2 په توان د 2 4 یعنی په 4 متري کې دا پایه د برق او برېښنا پایه او ونې دویم ځل لپاره عین نقطې ته رسیږي. ښه په دې شکل موږ دا کار وکړو. ولې که په دې شکل کار وکړو چې 4 متره کې ورسېدې که نه، که داسې کار وکړو چې دلته فرضاً دلته هم پایه ده هم دا اول 4 متره یوه ونه نصبېږي، بیا 8 متره نصبېږي، بیا 12 متره فرضاً، بیا 8 و 4 کېږي په 14 متري کې بله پایه نصبېږي، بیا بالاخره په 20 متري کې، بیا په 40 متري کې، بیا 28 متري کې و بله پایه 28 متري کې 32 متره، بیا 32 متره. له دې ځایه به بیا له سره دا شروع کړو، ځکه چې که چېرې موږ داسې اوله پایه ونه راغله په 4 متري کې، بیا 8 متره، بیا 12 متري کې، بیا 14، بیا 20، بیا 40، بیا 28، بیا 32، بیا 32 و 4 شپږ، بالاخره 40 و 44. یعنی یو پایه یو ونه په 4 متري کې رسیږي، بل په 8 متري کې، بل په 12 متري کې، بل 14 متري کې، بل موقعیت اشغالي. په همدغه شکل پایه د برېښنا چې اوله دلته په 2 متري کې 22 متري کې اوله پایه راځي دلته 22 متره، دویمه پایه راځي په 44 متري کې. یعنی لومړی پایه دلته راځي، بله 22 متري کې راځي، بله 44. دلته 2 پایې نصبېږي، دلته څو ونې جای په جای کېږي. ښه موږ راځو اوس اصل موضوع ته چې
دلته یوه رابطه لرو د لوی مشترک ال ای زد بی بی جی. ښه که تر ټولو لوی مشترک قاسم په جی وښیو، ګریټس نه اخیستل سوی لوی له ټولو ګریټس و دا لیست دا لوی ترینه مشترک قاسم دا وړوکی ترین، که دا د دې په ځای رسي دا د هغه په ځای رسي څه فرق نه کوي. ښه که چیرې موږ دلته ولرو سوال فرضاً د 225 او 300 عددونو تر ټولو لوی مشترک قاسم 15 دی. د 225 او 300 کوچنی مشترک مضرب پیدا کړئ. ښه د 225 او 300 عدد تر ټولو مشترک قاسم 15 دی. دلته به موږ دا فرمول نوشته کړو، دوه عدده دي 225 ضرب 300 مشترک قاسم چه ده؟ جی څو ده؟ جی 15. د 250 او 300 کوچنی مشترک مضرب نامعلوم ده ال. دلته د دې دواړو عددو ترمنځ مشترک قاسم دواړه عددونه موږ لرو، مشترک قاسم استه، کوچنی مشترک مضرب له دې ځای پیدا کیږي. دلته ال مساوي کیږي دا کیږي په څو اختصاریږي په 50 شپږ 15 10 25 یو 15 15 څلور 15 شپېته دا کیږي شل څلور 2 8 لس و څلور 2 8 ته 9 سره کیږي. ګورئ دې سوال کې موږ یوه رابطه لرو چې البته که موږ دواړه عدده ولرو حاصل ضرب د دواړو عدده ضربوو، کولی شو چې له ټولو کوچنی مشترک مضرب له ټولو لوی مشترک قاسم پیدا کړو. دلته د 250 300 عددو تر ټولو لوی مشترک قاسم 15 د جیب جام 15 کې خو د دواړو عددونه د سره ضربوو ال دلته له دې ځای ال پیدا کوو. په همدې شکل که ال کوچنی مشترک مضرب را کړی دلته نوشته کوو، کولی شو دواړه عددونه ضرب کړو قاسم له دې ځای پیدا کړو. او په همدې شکل کولی شو دا یوه رابطه ده د کوچني مشترک مضرب او لوی قاسم مشترک ترمنځ چې کولی شو له دې فرمول څخه استفاده وکړو. نننی درس دلته پای ته ورسېده او په مخ هم ښه شه. د خدای په امان.